خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. احترام طلباء الكرام رونو، مصنف رحمه الله مخکې دا وعده کړې وه چې د تفسیر وضاحت او د دې حقیقت او د دې پوره شرح ما بعدها من الابواب. دا وروستني بابونه دي کوم چې روان دي، په دې کې سوچ او فکر کوه او د توحید د موضوع سره لګوه. نو بعضې کارونه به داسې وي چې توحید بالکل د منځه وړي، او بعضې کارونه به داسې وي چې توحید به د منځه نه وړي، خو دومره ده چې د توحید ونه به کمزوري کوي، توحید ته به نقصان رسوي او د توحید کمال به خرابوي. نو مصنف رحمه الله چې دا کوم بابونه راوړي، بعضو باندې ټاکلی حکم ولګوي چې دا شرک دی د رب العالمین سره، وجه دا ده چې په هغې کې بل احتمال نه وي، او بعضې داسې اعمال راوړي چې په هغې کې مصنف رحمه الله حکم پرېږدي، وجه دا ده چې هغې کې لږه تفصیلي د هغه تفصیل نه وروسته حکم خپله واضحه کېږي. نو دلته چې دا کوم باب راوړی دی، د دې باب عنوان دی چې د غیر الله دپاره نذر کول دا شرک دی. ولې؟ ځکه چې نذر کول د عبادت یو قسم دی، د بندګۍ یو قسم دی، او د عبادت ټول قسمونه به د اله العالمین دپاره خاص وي، او په دې کې به د الله سبحانه وتعالی سره بل هیڅ څوک شریک نه وي. نو چې نظر چا د غیر الله دپاره وکړه، د غیر دپاره نظر وکړه، نو دا په دې باندې مشرک کېږي. مثلا نظر یو کس داسې نظر د ځان سره ومني، که زما دا کار وشي نو زه به په پلانکي زیارت کې د پلانکي زیارت په نوم باندې به یو مال حلالومه، یا د پلانکي پیر په نوم به یو مال حلالومه، یا د پلانکي ولی په نوم به یو مال حلالوم، ذبح به کوم. دا په دې کار باندې کټاس مشرک کېږي، او حقیقي مشرک دی چې په اسلام کې هیڅ حصه نه لري. دا ولې مشرک کېږي؟ ځکه چې اول خو دا عبادت دی د رب العالمین، چې ذبح کول، نظر منل، دا به د رب العالمین دپاره وي. او دا ولې؟ ځکه چې دا کار پوره کول او دا د چا په اختیار کې دي؟ دا صرف د رب العالمین په اختیار کې دي. هغه ستا په کار باندې پوهېږي، او رب العالمین ستا لوی الله، ستا خالق، ستا مالک، ستا رازق، هغه کولی شي چې ستا دا کار پوره کړي. نو چې ته کله د غیر الله دپاره دا نظر وکړې، نو ګویا کې تا د غیر الله د الله سبحانه وتعالی سره په دې قدرت کې شریک کړ چې دا غیر الله به زما دا کار کوي، دا پلانکې بابا به دا کار کوي، دا پلانکې ولی به دا کار کوي، دا پلانکې کس به دا کار کوي. نو دا د شک نه پرته، بغیر د شک څخه دا کفر دی، دا شرک دی، او په دې باندې انسان د ملت اسلامي نه خارجېږي، اگر که هر څومره سجدې لګوي. نو تاسو په خپله معاشره کې سوچ وکړئ، څومره خلک دي چې هغه د غیر الله دپاره ذبح کوي، نذرونه مني چې دې بابا دپاره مې دونه نظر دی، دا کار به کوم، او دا بکواسات او چټیاتې او دا ګډې وډې عقیدې د انسانانو په دې دماغو کې ځای نیولی دی. نو د غیر الله دپاره نظر منل دا شرک دی، او نظر اصل ښه څیز نه دی. رسول الله فرمایي چې دا نظر چې دی دا د تقدیر نه هیڅ شی نشي دفع کولی. مثلا ستا یو بچی دی بیمار شي، نو پلار دا نظر ومني که زما دا زوی ښه شه، الله ورته شفا ورکړله،
نو زه به د الله په نوم باندې یو ذبح کوم، یو قرباني به کوم. دا نظر اوس صحیح دی، دا شرک نه دی. ولې؟ ځکه چې الله سبحانه وتعالی کولی شي چې ستا بچی ښه کړي، خو که په تقدیر کې الله سبحانه وتعالی د دې ماشوم ښه کول لیکلي وو، الله یې هسې هم ښه کوي، ولې نظر منې؟ او که په تقدیر کې الله سبحانه وتعالی د دې ماشوم ښه کول نه و لیکلي، نو چې هر څومره نظرونه ته ومنې، دا نظر دغه تقدیر نشي راواپس کولی. نو ځکه رسول الله فرمایي چې النظر چې دی لا يرد من القدر شيئا، دا د الله د تقدیر نه هیڅ څیز نشي راواپس کولی. وانما يستخرج به المال من البخيل. صرف دومره ده چې بخیل خو هسې صدقې نه کوي، نو بس په دې باندې تمال الله سبحانه وتعالی په دې طریقه تمال راوباسي، د دې نه تمال په دې طریقه راوځي. نو تقدیر چې دی دا نظر یې نشي بدلولی، د دې د وجې نه هسې صدقې پکار دي، هسې قربانیانې پکار دي. صدقات ډېر ښه شی دی، نظرونه منل دا نه دي پکار. وجه دا ده چې نظر لا يرد من القدر شيئا، نظر د تقدیر نه هیڅ څیز نشي راواپس کولی. دا مختصر او واضح حکم مصنف رحمه الله وکړ چې شرک د نظر د غیر الله لپاره دا شرک دی د الله سبحانه وتعالی سره. ولې؟ ځکه چې نظر دا د عبادت او د بندګۍ یو قسم دی، او بندګي د رب العالمین لپاره خاص ده، او د رب العالمین سره چې په بندګۍ کې هر څوک شریک کړي شي دې ته کفر او شرک وایي. د دې لپاره به مصنف اوس یو دوه آیتونه راوړي، یو حدیث به راوړي چې په هغې کې به ضمناً دا مسله پرته وي چې نظر به خاص د الله دپاره وي، او چا چې د غیر الله دپاره نظر وکړ نو دا مشرک کېږي، غوږ ورته کېږي. وقول الله تعالی، او دا وینا د رب العالمین چې په سورة الدهر په سورة انسان کې مذکور ده، په هغې کې الله فرمایي یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا. د الله بندگان چې دي، کوم چې د جنتي انسانان دي او د جنت نعمتونه ورته ملاویږي، نو دا څوک دي؟ دا هغه بندگان دي د الله چې دا په نظرونو باندې وفا کوي، چې تا یو نظر ومنه دا په تا واجب کېږي تر څو پورې چې هغه ګناه نه وي. او چې نظر دې نه منلی نو بس دا واجب نه ده، که وسه دې کېږي صدقه وکړه، که وسه دې نه کېږي مې کوه. نو نظر پوره کول دا لازم وي او ضروري وي. ځکه الله فرمایي چې دا جنتین چې دي یوفون بالنذر، دوی خپل نظرونه پوره کوي، ویخافون یوما کان شره مستطیرا، او د هغې ورځې نه یېرېږي چې ډېر خور ور تکلیفونه پکې دي، مصیبتونه پکې دي د قیامت ورځ ده. دارنګه الله فرمایي نو یوفون بالنذر، الوفا بالنذر دا به د رب العالمین دپاره کېدی شي چې نظر به د رب العالمین دپاره پوره کړي، د رب العالمین سره په دې کې څوک نه شریکوي. دارنګه الله فرمایي وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم. تاسو چې کومه صدقه کوئ یا کوم نظر منئ، الله یې پیژني. الله ستاسو په نیتونو باندې عالم دی، الله ستاسو په عملونو باندې عالم دی. نو په دې کې دا ټکی راغی چې او نذرتم من نذر، یا چې تاسو کوم نظر منئ دې باندې الله پوهېږي. نظر به د غیر الله دپاره نه مني، ځکه د غیر الله دپاره نظر منل دا شرک دی، په دې باندې انسان د دایره اسلام نه خارجېږي. همدارنګه اوس په دې باره کې یو حدیث راوړي، عائشة رضی الله تعالی عنها فرمایي چې که چا داسې نظر ومني چې هغه د الله بندګي وي پوره دي کړي، او که چا داسې نظر ومني چې هغه د الله نافرماني وي، نو د الله په نافرمانۍ کې نظرونه نشته دی. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها فرمایي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دا الله رسول صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی دي من نذر أن يطيع الله فليطعه. چا چې نظر ومنه او نظر په دې کې چې د الله تابعداري وکړي، د الله بندګي په ځان نظر کړي، مثلا عبادت په ځان نظر کړي، قرباني په ځان نظر کړي، صدقه په ځان نظر کړي، نو فليطعه دا دې وکړي، د الله تابعداري دې پوره کړي. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. که چا د ګناه نظر منلی و چې زما دا کار وشي، زه به دا کار به کوم، دا ګناه به کوم، دا به کوم، نو دغه نظرونه نشته دی، د دې نه ځان ساتل واجب دی. نو په دې کې یو څو مسایل دي. اول دا چې وجوب الوفا بالنذر، په نظر باندې وفا او د نظر پوره کول لازم او واجب دي. او همدارنګه اذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه الى غيره شرك، کله چې دا ثابته شوه چې نظر د عبادت دی، نو دا د غیر الله دپاره کول شرک دی.
همدارنګه ان نذر المعصيه لا يجوز الوفاء به. د ګناه نظرونه چې دي دا غیر پوره کول دا روا نه دي، بلکې د ګناه د نظر نه به ځان ساتي او دغه نظر پوره کول په تا باندې واجب نه دي. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.